د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې د ځنګل وهنې روانه لړۍ او خوست کې د صنعتي فابریکو لپاره ورکړل شوي ځای کې د اصولو مطابق کار پیل نشي، په اقلیم به شته منفي اغېز نوره هم زیات شي. د چاپیریال ساتنې استادان او روغتیا پالان وایي د ونو قطع کول ژوندی موجوداتو ته لوی ګواښ دی او سالرونکي د زیاتو ناروغیو سره مخ کوي چې تر ډېره د مړینې سبب هم کیږي. دوی وایي د چاپیریال ساتنې په برخه کې اړوند ادارې هغه ډول کار چې غوښتل کیږي نه دی کړی. کله چې ونه قطع کیږي نو موږ د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږو. عموما نن سبا کومې تنفسي ناروغۍ چې موږ لرو د ستونې ناروغۍ دي یا نورې ناروغۍ، نو دا د اکسیجن کمښت په دې هوا کې یوازینی مشکل چې موږ ته جوړ کړی دی. څومره ماشومان او عموما ستر عمر خلک چې نن سبا مري، یوازینی لامل دا د ځنګلونو قطع کول دي چې په هوا کې د اکسیجن اندازه کمه شوې ده. نوزاد اطفال چې خوست روغتون ته یا د موږ د ولسوالیو کلینیکونو ته مراجعه کوي او اکثریت یې یا زیاته فیصدي د مړینې سبب ګرځي، هغوی یوازینی علت د هوا ککړوالی. خوست کې د چاپیریال ساتنې رئیس وایي دوی د ځنګل وهلو د مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره اچولي او غواړي دغه پروګرامونه د غرنیو سیمو تر خلکو هم ورسوي څو د ځنګل وهلو مخنیوی شوی وي. موږ تصمیم نیولی د هوا د خلکو د عامه پوهاوي لارې خلکو پوه کړو تر څو چې وکولای شي د دغه ځنګل مخنیوی وکړو، ځکه د خلک چیرې پوه شي چې یوه ونه انسان په ژوند کې څومره ارزښت لري او څومره اکسیجن تولیدوي، نو دوی به خپله پوه شي او د هغې مخنیوی وکړي. او ډېر ښه څنګه چې موږ پوهېږو د فابریکې شتون او د خښتې بټۍ شتون، که داسې هوټل دي که نانبایي دي، همدومره شتون موږ ته مشکل خلق کوي، همدومره نشتون هم موږ ته مشکل خلق کوي. نو موږ تصمیم نیولی تر څو چې دوی ته موږ وکولای شو چې د فابریکو ته فلټرونه پیدا کړو او دوی په دا باندې پوه کړو چې هر څوک چې دی کولی شي د فابریکې فعالوي، هغې په ځای کې دی ونه کینوي تر څو چې هغه کاربن دای اکساید چې دغه فابریکې تولیدوي هغه ونې جذب کړي. د کارپوهانو په باور که چیرې د ځنګلونو وهل یا قطع کولو مخنیوی ونه شي، د طبیعي پیښو په ډېرېدو کې به زیاتوالی راشي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوهان وایي د یوې 15 کلنې ونې څخه د ورځې 250 ګرامه اکسیجن ترلاسه کیږي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.